نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د صفتونو د درسونو په ادامه سره راځو نن استعلا او استفال صفتونه وایو. د صفات لازمه او متضاده څخه استعلا او استفال صفتونه نن وایو. راځو تعریف کوو. استعلا په لغت کې لوړوالی ته وایي. دوستانو، په تیرو صفاتو کې جهر صفت هم د لوړوالي په معنا و. نو په لازمه متضاده صفتونو کې یو صفت په دوه معناو سره نشي راتللی. دلته جهر او استعلا ولې راغلل؟ جهر چې دی هغه د اواز لوړوالي ته وایي، خو استعلا چې ده دا د حرف د محل لوړوالي ته وایي، د مخرج لوړوالي ته وایي. د محل یعنی د ځای لوړوالي ته وایي. نو په دې کې یې فرق سو. استعلا په لغت کې لوړوالي ته وایي د حرف د محل، او په استعلا کې په کومو حروف او په اصطلاح کې په کومو حروف کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف مستعلیه وایي. مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې همیشه د ژبې پای یعنی بیخ لوړ تالو ته پورته کیږي، چې د دې پورته کېدو له سببه دا حروف ډک ویل کیږي. داس حروف اوه دي. مجموعه یې دا ده: خص، ضغط، قض. یعنی په لنډ ډول دوستانو استعلا لوړوالي ته وایي لغوي معنا یې، او مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې د دغو اوو حروفو د ژبې بیخ همیشه لوړ تالو ته پورته کیږي، چې د دې پورته کېدو له سببه دا حروف ډک ویل کیږي. کوم حروف چې د دوی د ادا کېدو په وخت کې د ژبې بیخ لوړ تالو ته پورته کیږي هغه صرف او صرف دغه اوه توري دي: خص او ضغط قض. دغه اوه حروف چې هر ځای راغلل په هر حالت کې دوی ډک ویل کیږي، خو د دوی په ډکوالي کې بیا فرق سته. هغه بیا انشاءالله په وروستو درسونو کې واضح کوو. د استعلا په درجو، د استعلا په مرتبو کې بیا تشریح کوو. خو استعلا صفت همدومره دی چې لغوي معنا یې لوړوالی دی، او مطلبي معنا یې دا ده چې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې همیشه یعنی ټول وخت د ژبې بیخ یعنی پای لوړ تالو ته پورته کیږي، چې د دې پورته کېدو له سببه دا حروف ډک ویل کیږي. دغه اوه حروف خص او ضغط قض هر ځای چې راغلل دا حروف ډک ویل کیږي. زه یې مثال یو دانه وایم: مخلصین، مخ. ګورئ دوستانو، ښه ډکه ویل کیږي، داسې نه ویل کیږي چې مخ یا مخ لصین، صین. دغه صاد که چیرې دوستانو ډک ونه وایو نو بیا په سین سره بدلیږي. همدغه یې وجه ده چې دغه د استعلا په وجه سره دغه حروف ټوله ډک ویل کیږي. همداسې ورپسې استفال صفت دی. استفال په لغت کې کښتوالي ته وایي. مخکې موږ او تاسو همس ویلي وو چې همس هم کښتوالي ته ویل. یادونه مو وکړل چې همس د اواز کښتوالي ته وایي، او استفال چې دی دا د حرف د محل کښتوالي ته وایي. یعنې دغه مخرج، دغه حرف چې ورڅخه راوځي د دغه ځای یا د دغه محل کښتوالي ته وایي. او په اصطلاح کې په کوم حروف کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف مستفلیه وایي. مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې د ژبې پای یعنی بیخ لوړ تالو ته نه پورته کیږي، چې د دې نه پورته کېدو له سببه دا حروف تش یا باریک ویل کیږي. د حروف مستعلیه و ما سوا، یعنی د دغو اوو تورو ما سوا نور ټول حروف مستفلیه دي، او استعلا او استفال یو د بل سره ضد دي. په لنډ ډول استفال په لغت کې کښتوالي ته وایي، او مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې د ژبې بیخ لوړ تالو ته نه پورته کیږي، د دې نه پورته کېدو له سببه دا حروف تشویل کیږي. د دغو اوو حروفو ما سوا، خص او ضغط قض، نور باقي 22 حروف د الف با چې پات سول هغه ټول مستفلیه دي. او استفال او استعلا یو د بل سره ضد دي. ګورئ ضدیت یې په دې کې دی چې استعلا په لغت کې لوړوالی ته وایي، او استفال په لغت کې کښتوالي ته وایي. په کومو حروف چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف مستعلیه وایي، دلته مستفلیه ورته وایي. مطلب یې دا دی چې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې همیشه د ژبې بیخ لوړ تالو ته پورته کیږي،
خو په استعبال کې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې د ژبې بیخ ورته لوڅ نه پورته کېږي. په استعلا کې د دې نه پورته کېدو له سببه دا حروف ډک ویل کېدل، خو دلته بیا د دې نه پورته کېدو له سببه دا حروف تش ویل کېږي. او د دغه اووه حروف سماسي او نور ټول حروف مستفلیه دي. دوستانو تجوید زده کړه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، نور ملګري او دوستان مو هم ورته دعوت کړئ. د نن ورځې درس همدومره دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.